طالبان د افغانستان د اوبو دښمنان دي. طالبان څنګه د افغانستان د اوبو د بندونو د جوړېدلو مخنیوی کوي؟ تازه یې څه کړي دي؟ دلته یې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. وسلوالو طالبانو د پردیو په لمسون د افغانستان د اوبو له مدیریت سره د خپلې دښمنۍ په لړ کې دا ځل په هرات کې د پاشدان د اوبو بند پر ساتونکو برید کړی دی. د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې پیښه نن سهار 3 بجې رامنځته شوې ده. د یادې ادارې ویان نظام خپلواک خبریال ویبپاڼې ته وویل چې په برید کې د پاشدان اوبو بند 3 ساتونکي شهیدان شوي، 1 تن ټپي دی او 4 تنه نور لا درکه دي. د هرات امنیتي سرچینې وایي چې برید د وسلوالو طالبانو لخوا شوی دی او غواړي د یاد بند د جوړېدو چارو مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې تر دې مخکې هم د پاشدان اوبو بند پر امنیتي ساتونکو بریدونه شوي دي او چې په وینا یو شمېر سرتیري پکې مړه او ټپیان شوي دي. د معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو د روان کال په 10 میاشت کې د پاشدان اوبو بند 11 کارکوونکي برمته کړي وو چې وروسته یې خوشي کړل. پاشدان بند په هرات کې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د مهمو پروژو څخه دی چې د یادې ادارې په وینا یې د جوړېدو چارې 80% مخکې تللې دي. ټاکل شوې تر 3 میاشتو په دغه بند کې د چارواکو په وینا د اوبو ذخیره کول پیل شي. د پاشدان اوبو بند جوړولو کار د نن څخه 8 کاله مخکې په هرات ولایت کې پیل شوی دی. پر یاد بند باندې 117 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی چې افغانستان حکومت د پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. د اوبو دغه بند په هرات کې د سلما اوبو بند څخه دوهم لوی بند دی چې جوړیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.